که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې جوړ او خوشحاله به راځئ. صحت جامع او وطن وي. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری خالد احمد. نن یو ځل بیا د ښکلي ویډیو دپاره ستاسو یو ځل کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم څنګه کولی شو چې خپل د یوټیوب د پروفایل او کاور عکس ورته چینج کړو، یعنې په خپل یوټیوب چینل باندې عکس ولګو. دا ډېره اسانه او زبردسته طریقه ده. د هر څه نه مخکې که چا هم خپل وطن ګل وطن چینل نه وي سبسکرایب کړی، همداسې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نښان هم ووهئ، تر څو هره نوې ویډیو تاسو ته ټوله مخکې راورسېږي. په ویډیو باندې پیل کړو. لومړی خپل یوټیوب چینل ته راشئ. خپل کروم ته چې راغلئ، کروم براوزر ته کروم براوزر ته چې کله راغلئ، دلته به راشئ، دغه په درو ټکو باندې به کلیک ووهئ. په دې درو ټکو باندې چې کله کلیک ووهئ، دلته نوشته دي ډیسکټاپ سایټ. په دې ډیسکټاپ سایټ باندې چې کلیک ووهئ، بیا به خپل یوټیوب چینل راخلاص کړئ. کله چې مو خپل یوټیوب چینل راخلاص کړئ، نو بیا به راشئ خپل یوټیوب چینل ته. دلته چې کله راغلئ، مای چینل باندې به کلیک ووهئ. په دغه ځای باندې به کلیک ووهئ، مای چینل. مای چینل چې کله کلیک ووهئ، لیکلي دي کسټمایز چینل. په دغه کسټمایز چینل باندې به کلیک ووهئ. ګوره دلته تاسو کولی شئ چې د خپل یوټیوب ګوره بیا په دغه علامه باندې کلیک ووهئ. په دغه علامه چې کله کلیک ووهئ، ګوره اوس تاسو ته دلته لیکلي دي، ګوره ایډیټ چینل آیکن. په دغه ایډیټ باندې به کلیک ووهئ. کله چې په ایډیټ باندې کلیک ووهئ، هلته به تاسو ته یو بله صفحه راوړي. ګوره دلته به په دغه ځای باندې کلیک ووهئ. ګوره دلته لیکلي دي اپلوډ فوټو. په دغه اپلوډ فوټو باندې به کلیک ووهئ. ډاکومنټ به انتخاب کړئ. ډاکومنټ چې کله انتخاب کړئ، راباسئ ایمیج ته. ایمیج ته چې کله راغلئ، ګوره په ایمیج کې به یعنې زه غواړم چې دلته یو عکس دی، زه هغه پکې کښېږدم. ګوره مثال په توګه زه غواړم چې دغه عکس په دې باندې کښېږدم. ګوره دلته اوس ډاکومنټ ګیلري ته راشو. دا ورته انتخاب کړئ. دا چې موږ کله ګوره انتخاب کړئ، دلته به دا اوس اپلوډ سي. دا چې کله اپلوډ سو، ګوره دا به اوس اپلوډ شروع دی، اوس اپلوډېږي. دا به لږ وخت وغواړي. ګوره تاسې غواړئ چې کوم ځای دې انتخاب کړئ. زه وایم چې دومره دا عکس انتخاب کړم. په ډن علامه باندې به کلیک ووهئ. په دې چې مو کله کلیک ووهئ، نو ستاسو د پروفایل عکس به چینج شي. ګوره دغه عکس چینج شو. اوس غواړو چې خپل د کاور عکس چینج کړو. کاور نو دې لپاره به تاسو راشئ، په دغه ځای باندې به کلیک ووهئ. دلته چې مو کله کلیک ووهئ، ګوره دلته چې تاسو کلیک ووهئ، دلته به تاسو ته بله صفحه راوړي. دلته ګوره لیکلي دي سلیکټ د فوټو فرام یور کمپیوټر. په دغه باندې به کلیک ووهئ. په دې باندې چې کله کلیک ووهئ، دغه فوټوز ته به راسئ، یعنې هغه عکس چې تاسو غواړئ دلته ورکړئ. ګوره یعنې ګالري نه بیا راواخلو. عکس چې ګالري ته چې کله راغلی، خپل ګالري ته په دغه زه غواړم چې دغه عکس خپل کاور فوټو ته ورکړم. ګوره دا به اوس اپلوډ سي. this photo upload dismiss.
ګوره دلته وایي دا عکس چې دی دا کوچنی دی دا عکس، نو اوس موږ غواړو چې یو بل عکس به ورته انتخاب کړو. بل عکس یعنې دغه زه غواړم چې دلته ورته اپلوډ کړم. ګوره دا به اوس اپلوډ شي. ګوره دا اوس اپلوډېږي. ګوره دغه عکس چې شو دا اوس اپلوډ شو. اوس به دلته سلیکټ وایي. ګوره دلته به اوس دا سیوینګ وکړي، یعنې دا به ثبت شي. ګوره سیوډ دا عکس چې شو دا ثبت شو. دې تاسو کولی شئ چې یو غټ عکس انتخاب کړئ. دا عکس چې دی لږ کوچنی و نو دې خاطر داسې خراب راغلی. نو دا کول چې تاسو یو غټ عکس هم ورته انتخاب کړئ. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې د خپل یوټیوب د پروفایل عکس چینج کړئ. ګوره دلته ګوره دلته دا پروفایل عکس به چینج شوی. ګوره تاسو وینئ ګوره دا عکس چینج شوی دی. نو که چیرې تاسو زموږ خپل وطن ګل وطن چینل نه یې سبسکرایب کړی همدغسې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووایئ تر څو هره نوې ویډیو خپل ویډیو تاسو ته ټولو مخکې راورسېږي. که مو ویډیو خوښ شوي وي لایک یې کړئ او ضرور یې شیر کړئ د نورو ته چې هغه هم ترې استفاده وکړي. نور فرض الله سپارم.